تک قدرمنو سلامونه او احترامات په پېښور پوهنتون کې دا شیبې روانې ما ډېر خوشحاله یم خواوشا شپږ یا اووه کاله پس زه یو ځل بیا پېښور پوهنتون ته د ناڅاپي په سلسله کې راغلم د ایتنز په کوڅو باندې راتېر شو چې کوم ته د ملګري مدینه مارکیټ وایي بیا دلته د هاسټل ون په ملا په شا باندې راتېر شو دلته زمونږ یو ورور ناست دی موږ له به د ډېر وخت چې کوم دی خدمات کول جانانه څنګه یې ښه ټیک ټاک هم هغه یاره بدل شوی نه څومره عمر تېر شو څومره وخت مخکې به راتلو یاره یو شپږ اووه کاله به شوي چې بیا نه میلاو شوي ها راشده ته خو اوس هم راځې یونیورسټۍ ده که نه ته خو دغلته پروت یې په دې هاسټلو کې ګوره ایلیګل کارونه مه کوه نو دا زمونږ یار دی یو ژوند ښه روان دی که نه راشده دلته کښېنه ما ته د اشفاق احمد یوه خبر رایاده شوه اشفاق احمد چې کله ماسټر وکړو که نه نو دی به داسې د یو چمیار سره کښېناست نو بیا ډېر وخت هغه راشده ماسټر وکړو رانغې نو هغه چمیار ته یې وی چې یاره ولې یو پیره راغی په ناخطۍ نو چمیار ورته وی چې اشفاقه نه راځي دی وی ما خو اوس علم کړی دی او تعلیم او لویه بلای ما نو هغه وی څه دي زده کړي دي ده ورته وی دا مچ چې دی مچ که نه راشده وی دی د څومره ډایمنشنز نه انګلز نه کتی شي نو د چمیار ورته وی چې کتی شي ګوري خو یې بیا هم په ګندګۍ باندې کښېني اشفاق احمد ورته سلام وکړو وی ما هېڅ هم نه دي زده کړي نو دا زمونږ هغه خلک دي دیو سره به مینه کوو ځوانان ګیر چاپېره ولاړ دي جانانه ته څنګه یاره دا پکول خو د ډېر کلتوري غوندې دی راشده مخکې ر دی نه چې ده ته ټپه وکړو نو دا د کلتور مینه خبره کوله څه دی وی نو کلتور سره چې کوم دی نو لکه تعلق ساتل او د هغې سره مینه چې کوم دی نو لکه دا خو زمونږ اولین ذمه داري واه سړی په خبره پوه دی راشده کوم ډپارټمنټ کې زه د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ کې 3 سمسټر سټوډنټ ها د سیاسیاتو د دریم سمسټر زده کړه کوونکی ډېر ښه څه شعر ټپه درله درځي نو زه به چونکې زما سره تعلق د سخاکوټ سیمې سره دی زه به لکه صاحب شاه صابر اوهو ډېر معتبر شخصیت ارشاد وایي زری زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي زری زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي د مزل ستړي د منزل په مخ کې هېڅ هم نه وي د مزل ستړي د منزل په مخ کې هېڅ هم نه وي له غرونو واوړي چې سیندونه سمندر ته رسي واه راشده شعر واوره ډېر ښه وایي په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي څوک چې زما په زور معراج ته ځي منبر ته رسي د محبت په ژبه هغه لیوني پوهېږي د محبت په ژبه هغه لیوني پوهېږي ستړي مه شئ جانانه خیر زړه د زخم سړي که چې ځیګر ته رسي های چې نښه وي مین کوڅه د جانان وپېژني چې نښه وي مین کوڅه د جانان وپېژني مات ټیکري په درک سړی ګودر ته رسي هغه د غرونو لیونی به پکې څوک پېژني هغه د غرونو لیونی به پکې څوک پېژني دنیا به بلې وي صابر چې واه په خیر جانانه ستړی مه شئ تاسو رالی جي ټیک ټاک خوشحاله بل ملګری پکې څه ویلی شي جانانه بل جانانو ډېره مینه تھینک یو ښه ژوندي اوسئ راشه یو دوه درې ټپې خو ته وکړو راشي دا ګوره ده راته شعر ویلی ډېر خودغرضه سړی ښه نو دلته به یو څو ټپې ورته هغه شعر یې پکې یو بل هېر شو پاتې شو ارشاد چې په کربلا کې به رڼا وي سهر شوی به وي په کربلا کې به رڼا وي سهر شوی به وي د حسین پرې کړی سر د یزید در ته رسي واه راشده د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې د حسین سره څو تنه میدان ته وځي یپ مرګ دی نمرې جانان خوږ دی او پرنس دی پریوزي چې پوښتنې له ورځما او جارو په منځ دالان کې پرېږده و په کوڅه تېر شو یار دی بل وطن ته ځېنه زما قسمته څه دې وکړه په خیر ستړی مه شي جانه سپېړې بل تندي ته ورکومه واه چاچاګانو سلامونه دا زمونږ پخواني یاران دي راشده ولګه دیو سره یو ټوټه جانانه ټپه کوه ښه څنګه چل دی جي په دې ویډیو کې راغلی ستاسو د ټولو ډېر مبارک شي عمرې نه پس پکې به نیوزیلینډ ته لاړو چاچا جانه ته څنګه یې صحت دې ښه دی کور بچي هم دلته یې یاره زنده باد تاسو څنګه یې لاله جانه ښه په خیر ستړی مه شئ زړګیا ته ښه دې هاسټل کې پاتې کېږي کم نمبر کوټه کې 193 یو سل او یو کې به زه پاتې کېدم ښه دا ګوره ډېرې قیمتي کوټې دي دلته زده کړه وکړه راشده راځه هغه ملګري ټپه کوله جانانه لاړو ښه څه شو جانانه راشه کلتوري ملګری راشه تا کومه ټپه کوله
که ته رنځور په ما جوړېږي که ته رنځور په ما جوړېږې سالو به لرې کړم سرتوره به درځم راشده تا خو دومره په ساړه انداز کې ټپې شروع کړې د دیدن وږي به ماړه کړم د دیدن وږي به ماړه کړم د کلي مینځ کې به سرتوره ودرېږم واه راشده ته جانانه افغان صاحب موږ ته تاسو هم ډېره مننه کوو ډېره مینه دې راکړه دغه پکول ژوندی ساته دا پښتو ژوندی ساته دا به دې شته کې په دنیا کې ښه ستاسو په دعا سره ډېره مینه او احترام جانانه د الله په امان الله درله ژوند درکړه راشده راځه د مینې دوه جوارګر دوه تاوانیان دوه لیوني په ټول پښتون وطن کې زه او جانان دوه لیوني دا تا دا ټپې ولې داسې اوس خو خپلو کې وکړه نه خپلو کې به خبره وکړو نو تا ولې داسې په مړ انداز شروع کړه مسلمانه په یونیورسټۍ کې خو په کار ده چې ته چابک وې دا خو داسې ټپه وکړه او جارو په منځلان کې کېده لکه تیزه به دې ویلې وکړه نو دا څوم د دې نه به مې نور څومره تیز ته خو نور کله چابکې ټپې کې یا په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی داسې به دې ویل په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی نو هغې نه مخکې هغې د دې نه خو ما اوچته وویل تا داسې ویله په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی ټپه خو په جرأت سره کوه په همت سره کوه قدرمنو دا چې ما دې یوازې شو زه دې پوه کوم راځه خپلو کې وګوره شر نه کوو دا دنیا په مینه آباده ده ستا تصویر زما په وینو مکمل شو اوس زما په مړو سترګو پورې خاندي قدرمنو پېښور یونیورسټي او موږ روانو دا انټرنیشنل لیلیه ده که نه نړیواله لیلیه دې ته وایي انټرنیشنل هاسټل ورته وایي انټرنیشنل هاسټل او نړیواله لیلیه به ورته پښتو کې وایي راشده نو به هر حال پېښور پوهنتون دې آباد وي د دې ځای لیکچررز د دې ځای پروفیسرز د دې ځای چې زموږ څومره پی ایچ ډي سکالرز دي ډاکټرز دي دا لاره ډېره ښکلې ده ښه دا لاره ښکلې ده ځو په دې لاره ځو ښه او قدرمنو دا ډېره ښایسته لار ده موږ داسې په واک باندې روانو راشده تا د واک بوټان هم نه دي لګولي که نه یونیورسټۍ ته چې راځې نو دلته موږ کله کله داسې واک له روځو او دا پخوانۍ ونې دي راشده د دې ونو خپل یو اټیچمنټ دی بهرحال دا خبره ډېره اوږدېږي په دې ملګرو ته به دا وویو یونیورسټي د مور هغه غېږه ده چې دلته خلک علم فکر کتاب قلم سوچ شعور اخلي نو په کار ده چې په دې یونیورسټۍ کې څوک وي نو چې هغه د علم د فکر د تخلیق او د تحقیق انساني د دې خلکو نه زموږ ډېرې تمې وي دا به د سوشل میډیا استعمال هم ټیک کوي او په معاشره کې به یو ښه کردار هم لوبوي د پېښور پوهنتون نه دغه ناڅاپي ویډیو پای ته رسي افسر افغان سره د راشد خان اجازت غواړي څنګه چې دا خلک ځای جارو کوي داسې ذهنونه هم په کار ده چې جارو شي ښاد آباد او بریالي اوسئ